بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ورډ کې چې نن کوم ټیپ شروع کوو نوم یې دی میلینګ ټیپ. میلینګ ټیپ میل خپله څه معنی خط ته ویل کېږي. دلته دا میلینګ ټیپ هم موږ د خط دپاره استعمالوو. مثال څنګه؟ مثال اکثره وګورئ اگزامپل به اول درته درکړو. مثال دا مکتب دی، دکې مثال 900 شاګردان دي. صحیح شو؟ مثال په طور دې دپاره ریزلټ ډی ده. ریزلټ ډی دپاره دا ټول دعوت کوي. 800 کسه دي، دا ټول د دې ته مثال دی څه کوي؟ یو لیټر جوړو، یو میل یا یو خط جوړوي، ورته لیکي چې نن د مکتب په دې ورځ باندې نتایج ورکول کېږي، ټول والدین دې خبر ریدي شي. اوس دغه یو موضوع ده، متن خو یو دی که نه، خو کسان څه دي؟ مختلف دي. نو موږ څنګه کولی شو چې د 800 کسانو ته دا یو موضوع یو هغه باندې جوړ کړو، یعنی په یو اپشن یا یو په یو سټپ سره یې څه کړو؟ جوړ کړو ورته. یعنی صرف به پکې څه بدل وي؟ د شاګرد نوم به بدل وي او کلاس به یې بدل وي او ایډرس به یې بدل وي، نور موضوع به هماغه وي. نو همدا یو موضوع موږ غواړو چې 800 کس ته په یو وخت کې یعنی چاپ کړو. دې دپاره موږ او تاسو میلینګ نه کارلو. لکه د اتصالات روشن دفترونه ګورئ، مثال یو وړاندیز راوځي یو میسج کې ولیکي، میسج کې دا داسې نه کوي چې هر یو کس ته ځان ته لیږي. مثال 1 لک یا 1000 کسان ته لیږي، بس هلته یې ټول نمبر متن یا یو متن ولیکي، صرف نمبر هلته څه کړي؟ بدل انټر کړي. یو کلیک سره دا په یو وخت کې دا 1000 کس ته یو میسج څه کېږي؟ سینډ کېږي. داسې هم دا میلینګ آپشن هم همداسې دی. ګورئ اول موږ تاسو د میلینګ سټارټ د دې ځای نه اخلو، د سټارټ میل مرج نه اخلو. اوس تا ته وایي دا خط چې دی، دا ته چې مثال څه لیکې دا څه شی دی؟ لیټر دی یعنی کم خط دی، ایمیل میسج دی، مثال کم ایمیل میسج لیږي، یا انویلپ څه معنی؟ د پاکټونو ته دا د خط پاکټونه هم لیدلي دي. انویلپ دته وایي چېرته انویلپ دپاره کوم ادرس لیکي. لیبل پېژنئ دا نښې چې دي، کم لیبل لپاره څه لیکل کې، یا ډایرکټري دا معنا د بل معلومات راخلي د کم ځای نه، یا نارمل ډاکومنټ نارمل یو ډاکومنټ ته لیکي. نو دلته ورته ته انتخاب کړه چې ته څه لیکل غواړې. یعنی دا اوس چې ته خط جوړه دا خط څه ورته مې دا لیټر دی، د سټپ باید دې ته بیا راځم ورته لیټر دی. صحیح، لیټر هم انتخاب کړو. اوس راوشه سلیک ریسیپینټ. ریسیپینټ څه معنا؟ هغه کس ته چې ته خط لیږي هغه ته څه ویل کېږي؟ ریسیپینټ. چا ته چې موږ خط لیږو هغه ته څه ویل کېږي؟ ریسیپینټ. بیا دې کې 3 اپشنونه دي. ټایپ ا نیو لیست. مثال نیو لیست یو لیست اوس ته جوړه د شاګردانو 800 کسو نومونه پلار نوم ادرس یې لیکي. نو دلته که ته غواړې چې یاره زه لیست جوړوم تا سره نشته، نو په څه به کلیک کې؟ ټایپ نیو لیست. یا که تا سره لیست موجود وي، مثال لیست تیار اکسس پروګرام کې جوړ کړی وي، هغه لیست ته راخلي، نو په څه به کلیک کې؟ یوز ان ایگزسټنټ لیست. یا مثال په توره تا ته په نیټ باندې چې ادرسونه نومونه او د کلاس رالیږلی دی، لیست رالیږلی، نو ته یې غواړې چې د نیټ نه راواخلې، دلته په څه کلیک کې؟ چوز فرام آوټلاین کنټینټس. زه ورته یم چې نه لیست زه خپله لیکم، نو دلته به راشم ټایپ نیو لیست. چې په ټایپ نیو لیست راغو ګوره نیو ایډرس لیست، دا یو ایډرس لیست دی. دکې موږ او تاسو سره ګوره تیار کمپنۍ یو لیست جوړ کړی دی. ټایټل، فرست نیم، لاست نیم، کمپنۍ، مثال کمپنۍ، ایډرس لاین 1، ایډرس لاین 2، سټي، سټیټ، زیپ کوډ، کنټري، همداسې مثال ہوم فون نمبر، ورک فون نمبر، ایمیل، دا ډېر شیان یې راته راکړي دي. اوس زموږ او ستاسو مثال په طور نه 3 عنوانه پکار دي، نیم، کلاس او ایډرس، او صرف ورته ټایټل هم پکار دی. 4 عنوانه پکار دي. څه شی هم پکار دی؟ ټایټل معنا ده چې لکه دا لیټر چې دی څه په د چیش ټایټل دی، زه ورته یم چې ریزلټ دی د دې لیټر دی. نیم کې به د شاګرد نوم ولیکي، کلاس پې ولیکي او ایډرس پې ولیکي. دا چې ته به یې کله چاپ کې مثال یو کس ورکړه دا شاګردانو په کور تقسیم کړه، او به وګوري چې پلانې هغه څوم سیم شاګرد کور چېرته دی؟ دلته دی، لاړ به شي کور کې به یې تسلیم کړي. نو دغسې اوس موږ او تاسو ته دا عنوانونه نه دي پکار دومره ډېره، دنه څه کمو. نو دلته به تاسو په څه کلیک کوئ؟ کسټم کالمز. چې په کسټم کالم کلیک ګوره دا ټول عنوانونه دلته راغلل. مثال صحیح ده، زما ټایټل پکار دی، فرست نیم په ځای زه غواړم چې نیم صرف راولم،
نو دلته په څه کلیک کوئ رینیم زه ورته وایم چېرې دلته ولیکه سټوډنټ صرف زما مثال ته پکار دی سټوډنټ نیم دا عنوان تبدیلوم فرست نیم نه څه ته مې بدل کوم فرست نیم اوکې که نوم بدل شو که نه بل هم کوم عنوان پکار دی کلاس مثال دې کې کلاس شته دی لاست نیم په څه بدلومه کلاس دلته به راشي ولیکې کلاس همداسې وګورئ ایډرس وګوره دلته څو دانې د هوم ایډرس له زه ورته وایم صرف دغه بس په څه باندې تبدیل کا په ایډرس باندې تبدیل کا ایډرس باندې بس او څه کا اوکې دا نور عنوانونه زموږ ستاسو نه دي پکار په څه به کلیک کوئ یو بس ډیلیټ کوئ یس همداسې مثال کوم عنوان چې نه وي پکار انتخابوئ دغسې ډیلیټ یس چې کوم عنوان نه وي پکار بس صرف انتخاب کا ډیلیټ کوه یو دیز نه ډیلیټ کا زموږ دا نور اضافه نه دي پکار دا مثال څه کوو ډیلیټ کوو صحیح شو دا هم ډیلیټ کړه پر نیم خو پوه شو مثال په طور یو کس درته وایي چې ټایټل سټوډنټ نیم کلاس ایډرس ته ولیکو درته وایي چې یاره مثال درته وایي چې یاره دا ایډرس چې دی دا مثال سیټي ته بدل کا نور نیم باندې دا سیټي ته بدل کو او درته وایي یو بل ایډرس پکې اضافه کا مثال هوم ایډرس سیټي خو شوه سیټي کې کم بلاک دی درته وایي چې بلاک هم پکې اضافه کا دلته به راشي اوس دلته موږ او تاسو سره بل ټایټل خو نشته که نه نو په څه به کلیک کوو مثال ورته وایم چې یاره هوم نمبر دې لپاره مې څه ولیکو دا بل هوم نمبر اوکې که په موو اپ او موو ډاون خو پوهېږئ که نه مثال درته وایي چې سیټي نه مخ دا هوم نمبر نه پاس هوم نمبر د سیټي نه پاس که موو اپ یا دا هوم نمبر د سیټي نه لاندې که په څه به کلیک کې موو ډاون بس اوکې که اوس دا لیست تیار شو صرف ته انټریان یې وکړه چاته چې دا خط لیږي صرف د هغه نومونه ولیکه مثال داسې یو څه ولیکه مثال ورته لیکم چې عنوان دی ریزلټ پارټي صحیح شو ها سټوډنټ مثال احمد کلاس مثال 10 شو سیټي کابل کې هوم نمبر څه شی ده مثال بلاک نمبر لس هوم نمبر یا هوم نمبر مثال په تور اوس څه پکې پاتې شو دلته به یو شی پکې اضافه کو هوم نمبر او دلته به یو بل اضافه کو څه به ولیکو سټریټ نمبر بس اوکې کا دا سټریټ به د عموم نه څه کو پاس به کو اوکې مثال سټریټ نمبر 10 هوم نمبر دا بیا هم دې ته مثال هم دا عنوان ولیکه ریزلټ پارټي خصول دی مثال جمشید دی کلاس 11 دی دا هم د کابل شو سټریټ نمبر 11 هوم نمبر دا مثال لیکو عمران شو دلته مثال لیکو ریزلټ پارټي مثال لیکو عمران دا کلاس 8 شو دا هم کابل شو مثال کلاس 10 او سټریټ هوم نمبر دا مثال اوس دلته اوس وګورئ تاسو ته وایي چېرې د عمران خو تللی دی مثال دې سې پرچه کړې دلته یې ملیږه او تا یې دې ریکارډ لیکلی د دې ریکارډ که ته اوس غواړې ډیلیټ کړي دلته یې څه لیکلي دي ډیلیټ انټري یس کا انټري څه شوه ډیلیټ شوه اوس دلته ګوره تا انټري ولیکه مثال ته غواړې چې بل کس یې ولیکې په څه به کلیک کې نیو انټري دلته ګوره نیو انټري مثال ته ولیکه ریشه مثال عثمان دی دلته مثال ورته لیکو ریزلټ پارټي صحیح ده نوم چې دی عثمان دی کلاس نمبر 8 دی دام کابل شو او همداسې کلاس سټریټ نمبر 1 او هوم نمبر دا فایند باندې څه کار کولی شئ یو مثال تاسو 100 کسه لیکلي درته یو کس وایي ته وګوره پلانی شاګرد شته او که نه اوس 100 کسو کې چې تا هغه پیدا کړی ډېر وخت به ونیسي که نه بس په فایند کلیک کا ډایرکټ دلته فایند کې درته وایي چې آل فیلډ زه ورته وایم چې وګوره د احمد په نوم څوک شته هغه راته ولیکه ګوره فایند ډایرکټ پیدا که نه یا په فیلډ باندې ته پیدا کړې مثال په فیلډ باندې داسې ته پیدا کړې ته وایې چې وګوره د کلاس 8 کې یا کلاس 10 کې مونږ چا ته لیږلی دی دا ختم کلاس 10 و یا کلاس 11 کې راته پیدا کا فایند کا ګوره کلاس 11 کې څوک پیدا کو جمشید داسې مثال غواړي په هوم نمبر سټریټ نمبر په سیټي هر یو پیدا کولی شي مثال تاسو 3 کس ته دا خط لیږئ انټریان یې موږ کې دې کې څه مشکل شته دې لیست کې چې تغیرات راولئ کوم عنوان چې اضافه کوئ په څه به کلیک کوئ کسټم یا چې کوم عنوان ډیلیټ کوئ په څه به کلیک کوئ کسټم بس اوکې کا صحیح شو اوس دا لیست درته وایي چېرته سیف کا زه ورته وایم چېرې دا لیست چېرته سیف کوم په ډیسکټاپ او دلته لیکم مثال سټوډنټ پارټي لیست په نوم مې دا څه کو سیف مې کو صحیح شو دې کې خو دلته څه مشکل نشته که نه
اوس ته خط جوړې نو ته به اول څه وکړې هغه عنوانونه به دلته رالي لاندې به موضوع به ولیکي بس دلته به په فینش مرج باندې کلیک کړي 3 وارته به همدا یو خط ډیزاین شي. مثال زه دلته لیکم ټایټل اوس خپله پوهېږئ ټایټل مخې ته باید څه راشي ټایټل راشي که نه دلته به انزرټ مرج فیلډ ته راشي څه به راوالي ټایټل. ښه دلته به ولیکو سټوډنټ نیم مخې ته باید څه راشي سټوډنټ نیم راشي که نه. کلاس مخې ته باید څه راشي دلته به راشي کلاس به راواخلې. د سیټي مخې ته باید څه راشي سیټي مثال راواخله. دا ګوره فیلډونه تیار موږ او تاسو سره وسل ته سیف دي بس صرف نومونه عنوانونه لیکه او هماغه عنوانونه دلته انزرټ کوه. سټریټ نمبر مخې ته باید څه راشي سټریټ نمبر راشي که نه دلته به راشي تاسو سټریټ نمبر به والئ. هوم نمبر مخې ته باید څه راشي هوم نمبر واخلو دلته به راشي تاسو به څه واخلئ هوم نمبر. صحیح شو. اوس دلته لاندې موږ مثال خط ولیکو دا موضوع ده بس موضوع لیکل شوه. غواړم چې دې واقع سم دا یو موضوع څه شي برابر شي نو تاسو به چیرته راشئ فینش ان مرج باندې به راشئ او دلته په څه کلیک کوئ ایډیټ انډیویجوال ډاکومنټ او څه به انتخاب کوئ آل اوکې کا. اوس ګوره بل ډاکومنټ کې موږ او تاسو دا لیټر راغو ګوره پاس عنوان څه شی دی وګورئ ټایټل مخې ته ریزلټ پارټي نوم ته وګوره 3 واړو کس ته هم دا په یو وخت کې هم دا موضوع چاپېدلی شي او که نه وګورئ دا د میل مرج وظیفه ده. ګوره اساس نومونه چې موږ انټر کړي بس ډایرکټ په یو وخت کې اوس ته دا یو 3 کس ته دا موضوع چاپ که ورته لیږلی شي. دې کې څه مشکل شته؟ ښه اوس دلته راځو دې کې ځینې اپشنونه نور دي. ګورئ دې ځینه سټارټ اخلو دې کې خو دا لیست اوس راځو. ګورئ یو د ایډیټ انډیویجوال کې آل معنا آل څه معنا ټول. کرنټ ریکارډ څه معنا یعنی اول ریکارډ د چا دی احمد. صرف هماغه ته زه ورته یم چې یاره دا خط څه که ډیزاین کا بس اوکې کا. نو تاسو وګورئ بل ډاکومنټ موږ او تاسو سره د لیټر په نوم خلاص وګوره دې کې صرف د احمد دپاره دی بل څوک شته نه. او که ته وایې چې نه مثال تا سره 100 ریکارډ دي درته وایي چې اول نه تر 20 کسانو ته دا خط چاپ کا نور ته نه. نو ته به دلته راځې ایډیټ انډیویجوال ته او دلته به څه کلیک کوې فرام 1 to 20. مثال اوس موږ سره 3 ریکارډ دي که نه زه ورته یم فرام 1 to 2 یعنی یو نه تر 2 پورې چې کوم کسان دي یعنی 1 او 2 دې کسان ته صرف دا خط چاپ کوو اوکې که. اوس تاسو وګورئ بل لیټر موږ او تاسو سره جوړ شو. اوس وګورئ احمد جمشید بل څوک شته نه فرام دې دپاره استعمالیږي. دې کې څه مشکل نشته دې ځای کې. دا دلته راځو پرنټ ډاکومنټ. مثال ګوره دا خو دلته ته پرنټ ته جوړ کې ته غواړې چې نه بس ډایرکټ پرنټ کا ډایرکټ راته څه کا بس په پرنټ ډاکومنټ کلیک کا. غواړې چې ټول ریکارډ چاپ شي یا کرنٹ ریکارډ چاپ شي یا فرام دې نه تر دې پورې سره په اخلاص شو. یعنی که غواړې درته یو کړو چې بس ډایرکټ چاپ کومې ډیزاین کوه ډایرکټ بس ریکارډونه درې کړي ډایرکټ راته په ورکه کې چاپ کا بس شو کوای ما راته. نو کال باندې کلیک کې اوکې کې پرنټر وصل ډایرکټ به څومره ریکارډونه چې دي ا د ټول لپاره ځان ته خط چاپ شي. کرنٹ دا معنا اول دلته انتخاب دی اول ریکارډ د احمد وکړه صرف باغه ته چاپ کیږي. او فرام دا معنا چې د یو نه تر 20 پورې کسان ته چاپ کا نو ډایرکټ اوکې کا یو نه تر 20 پورې چې هغه ته چاپ شي. بل دلته لیکلي دي سند ایمیل میسج. ګورې سند ایمیل څه معنا غواړي چې دا ډایرکټ دا خط ته ورته ایمیل کې یعنی دا خط ته ورته په څه لیږي په ایمیل بس په سند ایمیل باندې وکړئ چې دا یو کس ایمیل اډرس په لیکي سند باندې بس کلیک کوه یعنی په یو وخت په 100 کس ته دا یو خط څه وکړي لیږلی شي. او دا بټن څه کار کوي ګوره دا څه کار کوي اول دا درته وایم پرنٹ پریویو ریزلټ. مثال دلته چې موږ تاسو په دې ایډیټ انډیویجوال آل باندې کلیک کو ډایرکټ راته دا ریکارډونه په یو نوي ډاکومنټ کې شو کوي کنه. یو کس ورته چې نه صرف پریویو راته وخه راته په بل ډاکومنټ کې مراول صرف پریویو خچتا پریویو کې څنګه راځي په پرنٹ کې. نو په پرنٹ ریزلټ باندې پریویو ریزلټ باندې کلیک کې ګوره درته پریویو خودل چې دا ودسې راځي. اوس دین اول ریکارډ د چا دی دینه پس د چا ریکارډ دی پریویو کې لیدل غواړي نیکسټ ریکارډ څوک دی جمشید. دینه پس د چا ریکارډ دی نیکسټ ریکارډ د چا دی عثمان نه مخکې د چا ریکارډ دی دلته یې څه لیکلي پریویس ریکارډ. عثمان نه مخکې د جمشید دی جمشید نه مخکې د چا دی د احمد دی. دغه دوه بټن څه کار کوي ګورئ
فرست ریکارډ لاس ریکارډ مثال موږ تاسو اوس کوم ریکارډ کې ولاړ لاس ریکارډ دی کنه زه ورته فرست ریکارډ ته مې ډایرکټ بوزه چې فرست ریکارډ باندې کلیک ګوره اول ریکارډ ته راوستو کنه ډایرکټ هم لاس ریکارډ ته بوزه دلته راشه په لاس ریکارډ کلیک ګوره ډایرکټ لاس ریکارډ ته راوستو کنه لاس ریکارډ ګوره څه نشته هلته موږ تاسو نه ورو خالي پاتې شوی وه همداسې دا فایل خپله څه کار کوي فایل ریسیپینټ خو مې درته وویل چې د یو چا ریکارډ پیدا کړې دلته به یې نوم لیکي چیک فارورډ اوس که څه مشکل وي دلته یې درته ښیي مثال که چېرته په سمري کې څه مشکل وي دلته یې درته شو کوي هغه مشکل راته شو که وکې ګوره هیڅ مشکل نشته دی یا مثال په توره په کمپلیټ د مرج پوشنګ د ټو ریپورټ ایچ ایرر هر یو ریپورټ کې که چېرته ایرر یا راته وښیه ګوره وکې دلته یې درته بل ډاکومنټ خلاص کړي ګوره هر یو ځان ته شو کو خو څه ایرر نه لري څه مشکل نه لري همداسې که دلته غواړې ایرر معلومول غواړي چې رقم چا ریکارډ کې څه وایرس یا څه مشکل وي دې نه هغه معلومولی شي دې پورې څه مشکل دی کې شته دا ګروپ د خیره ختم شو په دې کې خو څه مشکل نشته دی بل ګوره اوس پریویو ښیي که نه ته چې پریویو مه ښیي واپس کلیک که پریویو بارته نه ښیي عنوانونه بارته ښیي اوس دلته ګورئ راځو دې اپشن ته اوس راځو داسې دا خو دې کې ګوره یو دا اپشن پاتې دا اوس وایم صرف دې اپشن ته اوس راځو ایډیټ ریسیپینټ لیست مثال 3 کسه دي درته وایي چې تا نه خو 3 نور پاتې شوي د هغه ریکارډ هم ولیکه دې لیست کې درته وایي او 3 ریکارډ نور هم اضافه کړه نو بیا ورته دلته نه راځي چې په ټایپ نیو لیست کلیک کړي دلته ورته په څه کلیک کړي ایډیټ ریسیپینټ باندې به کلیک کړي چې په دې کلیک کې ګوره تا سره هماغه وینډو راغله که نه دلته دا زموږ استاد ډیټابیس انتخاب وکړه دلته په څه کلیک کړي ایډیټر دلته راشه بل د چا دپاره لیکي مثال ولیکه ریزلټ پارټي مثال ریزلټ پارټي ولیکه نثار دی دا د کلاس 12 شاګرد دی کابل دی سټریټ نمبر دا ہوم نمبر دا مثال بل درته ولیکه دوست دی سوري مثال ترازو بل هم همداسې لیکو ریزلټ پارټي مثال دوست دی کلاس 11 دی دام کابل دی سټریټ نمبر دا شو ہوم نمبر دا شو دغسې ریکارډ چې پکې اضافه کې اوکې کا یس کا اوس تاسو دا اوکې کوئ اوس وګورئ چې واپس دا ریکارډ موږ او تاسو چاپ ته ورکړو سکرین ګورئ دې ریکارډونه پکې اضافه شوي که نه وګورئ څوک دی دلته دوست نثاره ګوره ریکارډ اضافه شو که نه نو که کله څوک درته وایي چې دې ریکارډ کې په دې لیست کې جوړ کړی لیست کې نور نومونه هم اضافه کړه نو په څه به کلیک کړې ایډیټ ریسیپینټ دلته به ریفرش باندې خو پوهېږئ که نه مثال د چا نوم نه راغلی ریفرش که واپس درته ریفرش کېږي سوټ څه معنا A to Z فلټر څه معنا پیدا کول زه ورته یم چېرې ټایټل سټوډنټ نیم ته راځم زه ورته یم چې د چا نوم ایکول ټو مساوي کېږي دوست سره راته پیدا کړه چې څنګه اوکې باندې کلیک کړم ګوره ډایرکټ راته پیدا کړو که نه فلټر خپله څه ته وایي پیدا کولو ته وایي صحیح شو واپس ریفرش کا یا مثال فلټر ختم کا فلټر ته غواړي چې واپس تا ته ټول ریکارډ وښیي فلټر باندې کلیک کا دلته ورشي کلیر آل باندې وکلیک کې اوکې کا ټول ریکارډ درته څو شو که نه فاین ډوپلیکیټ څه معنا نقل ته وایي که نه اوس دلته وګورئ فاین ډوپلیکیټ وایي جوړې ته مثال ته یو مکتب کې تا ته 2 ځل نومونه په حاضري کې رسېدلي دي دې ته ډوپلیکیټ وایي اوس دلته مثال تا نه د یو کس نوم 2 ځله رسېده مثال کسټم لیست ته راځم لکه مثال په طور دلته راځو د دغه کس ریکارډ کا مثال رایټ دلته ریکارډ دوباره بیا انټر کوو دلته کلیک کوو نیو انټري مثال د دې ریکارډ زه بیا انټر کوم ریزلټ پارټي صحیح شو دوست 11 کابل سټریټ نمبر 4 شو او ہوم نمبر څو شو 300 اوکې مې کو او یس مې کو ډوپلیکیټ شو که نه زه ورته یم فاین ډوپلیکیټ چې څوک ډوپلیکیټ یې راته پیدا ګوره وایي د دوست ریکارډ څه دی ډوپلیکیټ دی ګوره دا 2 ځل راته پیدا که نه یعنی ډوپلیکیټ خپله جوړې ته ویل کېږي که چېرته ریکارډ تا نه 2 ځل انټر شوی وي ته ورته هغه کسان پیدا کړه چې 2 ځلې ما نه غلطۍ نه ریکارډ څه شوی انټر شوی وي نو په څه به کلیک کوئ فاین د دې ریکارډ به اوس ډیلیټ کوئ څنګه ګوره فاین ډوپلیکیټ خو شو ریکارډ به ډیلیټ کړې څنګه چیک به ایسته کړې ته چې شو نه شي اوکې که ریکارډ څه شو چې ته اوس دا پرنټ کې تا ته به نه شو کېږي او که غواړې دا ریکارډ ډیلیټ کړي انتخاب دلته ورشي سټوډنټ پارټي لیست په انتخاب کې ایډیټ ته ورشي او د دوست ریکارډ به دوباره انتخاب کې او په څه به کلیک کړي ډیلیټ انټري اوکې کا او دلته راشه بیا اوکې کا اوس تاسو یس کوئ اوس ګوره په فاین ډوپلیکیټ کلیک کوم څه میسج راغلو نه همداسې فاین باندې خو پوهېږئ فاین ریسیپینټ دا مې ورته ویل فلټر خپله بندیز ته ویل کېږي مثال په یو چا بندیز لګې
دا خپل ایکسل کې ویل کېږي ایکسل موضوع ده چې دې کس ته دا ادرس مه لیږه بیا هغه موږ دیز نه لګولی شو دې کې څه مشکل نشته دی ایډیټ ریسیپینټ باندې پوه شوئ څو بجې دي وخت څومره شو ښه ګورئ بل اپشن چې دی دا بل څه کار کوي یوز ان ایگزسټنټ لیسټ ایگزسټنټ لیسټ څه معنی ګورئ دا لیست چې تاسو جوړ کړو دا دلته موږ او تاسو سره سیف شو په ایکسس پروګرام کې دا ټول ریکارډونه موږ او تاسو سره سیف دي دا کسانو ایډرس نوم کلاس دا ټول ریکارډ په دې ډیټابیس کې موږ او تاسو سره سیف شو ګوره او وختي چې جوړ کړو بیا موږ ته چې دا سیف کړئ ګوره ټول لیست دلته سیف شوی دی دلته تاسو پې کلیک کوئ ګورئ دا لیست موږ او تاسو سره دلته سیف دی صحیح دی اوس تا ته یو کس دا لیست په ایکسس کې جوړ کړی راویلیږو درته وایي لیست ما جوړ کړی بس دغه نومونه ته ډاکومنټ ته واړوه دې ته دا لیټر څه که چاپ که نو تا سره تیار لیست شته دی نومونه شته ته د ایکسس نه رالی نو ته بیا څه وکړي ری بشه دلته میلینګ ته اول به ورته څه انتخاب کړي لیټر به ورته انتخاب کړي او بیا به راشي سلیکټ ریسیپینټ ته دلته په څه کلیک کړي یوز ان ایگزسټنټ لیست لیست چیرته دی ورته هم په ډیسکټاپ دی صحیح شو ډیسکټاپ کې د څه په نوم دی مثال سټوډنټ لیست دی دلته راځم ورته هم دا دی سټوډنټ پارټي لیست بس اوپن یې کړه ډایرکټ ګوره انزرټ مرج ته راشي ګوره نومونه هر څه ټایټلونه راغو که نه مثال تیار لیست ته راوستو بس دلته ولیکه ټایټل مخې ته څه راوله ټایټل راوله سټوډنټ نیم مخې ته څه راوله سټوډنټ نیم راوله بس ډایرکټ لاندې موضوع لیکه مثال ډایرکټ بس لاندې موضوع لیکه صحیح شو ډایرکټ لاندې موضوع لیکه او دلته راشه فینش مرج ته راشه ایډیټ انډیویژوال ته راشه اوکې که ډایرکټ وګوره هر یو کس ته ګوره امال نومونه خط چاپ شو که نه وګورئ ها یعنې که تاسو سره تیار لیست موجود وي بیا به د چیش نه رالی د دیز نه به رالی او دا څه کار کوي چوز فرام آوټلک د آوټلک خپله د افیس او پروګرام دی هغه به اخره کې ویل کېږي هغه به خپله طریقه لري مثال که تا ته چا په ایمیل باندې آوټلک د لارې نه نومونو لیست را لېږلی وي ته غواړې چې لیست د آوټلک پروګرام نه راواخلې نو دلته بیا په څه کلیک کې چوز فرام آوټلک کنټینټس صحیح شو پاتې شو دې کې دغه موضوعات دي انشاءالله سبا دا هم یو او که ژوند دا هم یو سبا د خیره بیا څه کوو انشاءالله ختمیږي بله خبره یو منټ موږ او تاسو نه یو دلته یو اپشن پاتې شو دا مې ورته وویل ګورئ دا لیست موږ او تاسو دیز نه هم جوړولی شو دیز نه تاسو هم جوړولی شئ سټپ بای سټپ میل مرج وزټ ګوره ما خبره ده که نه دلته هم څه انتخاب کړي لیټر نو څه به انتخاب کوي لیټر په څه به کلیک کوي نیکسټ سټارټینګ ښه ګوره یوز د کرنٹ ډاکومنټ یا سټارټ فرام ټمپلیټ مثال په همدې ډاکومنټ کې ته غواړې چې دا لیټر جوړ کړې زه ورته یم او په څه به کلیک کړي نیکسټ ښه اوس تا سره لیست شته او که نوی جوړی نو چې نوی جوړی په څه به کلیک کړې او کوي یوز ان ایگزسټنټ بس په ټایپ نیو لیست د کلیک کو کریټ باندې کلیک کا هماغه موضوعات راغه او که نه او که چېرته تا سره لیست وي نو یوز ان ایگزسټنټ لیست براوز باندې به کلیک کړي لیست چېرته دی راوا به یې خلې نو دیز نه هم تاسو دا لیست جوړولی شئ پاتې شو موږ او تاسو سره یو دغه موضوعات دي انشاءالله دا سبا ته او یو انویلپ او لیبل پاتې شو دا د خیره سره سبا بیا ختمو